نورازی ساسو د لاسونو په پړکا کې د جوارو ګیدړ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی او په څه باندې مشهور یې؟ بلال ملنګ باندې مشهور. دا ټک ټاک ته ولې ګنده کړی دی؟ مخکې مو څه پلان دی؟ څه به کوې؟ او ژوم دا بو بو دا بو نه مې تاسو بې تعلیمه خرئ ولې؟ ته خو پولیس هم نیولې وې نو سیده نه شوې؟ ولا بس اوس هم یاره ګډوډ یو. خلک دې په کلي کې په څه پېژني؟ ولا زه مشهور په ګډوډ باندې یم. ته په وړوکوالي کې لیوني سپي خو نه وې چې چلې؟ ولا بس هم نوم چې چلو بس یاره پیدا شي مونږ ګډوډ پیدا شي. زما په خیال ته نشې هم کې. ولا بس نسوار کوم سره اوري. دا د ویډیو چې زما مخه ته راشي نو وایم چې موبایل مات کم خو بیا راته رایاد شي چې غریب یم. زړه مې غواړي به دې ته دا 9mm کېدم که نه او دا شاته دا ککرۍ دې بغرۍ که دې زما کلیوال و نو نن به د ده درېیمه وه او زما په عدالت کې پیشي وه. واه وپړګوي ورته لاسونه. اوس یې هم غم کولی شم خو یوسف جان له د انټرویو موقع نه ورکوم. راځو د ویډیو طرف ته. نو سلامونه، زه یم ستاسو ورور او نن به خبره کوو د دې جوارو په ګیدړ باندې. زموږ په معاشره کې اوس شعور راوستل تقریبا ناممکن دی ځکه چې اکثر بچو باندې مور او پلار قهر کوي او زیاتر مور او پلار خپل بچو ته د یاري د وجې نه څه نه وایي. دا حرکتونه اوس هم دومره غټه مسله نه وي خو چې کله دا ماشومان لوی شي نو بیا دهشتګردۍ نشي او غلاګانو طرف ته لاړ شي. څه غلطي زموږ د پښتنو هم ده چې داسې بې تعلیمه خلکو له د ټیک ټاک سټار جوړولو او بیا په میلیونو لایکونه ورکوو. ویډیو تر اخره وګورئ. د ټول سترګې سرې دي د الله شان دي چې ته ورته ګورې چې خدای پاکه د خر بچی دی د پیشو بچی دی پوه شوې د چیلې بچی دی. دا خپې یې څومره کمزوري دي یا خو نشه کوي او یا خو عاشق دی او د عاشقۍ لمبو ورلا صرف خوله روغه پرېښودې را او نور یې اوبه کړی دی. ظاهر گڑے نکلے یہ پپوڈرو روڑی بغیرت شرم تعالی نه درځي. تاسو ته ما وی چې دې نشه کوي دا چې حرکتونه خو روغ انسان نه کوي. هغه چا وی چې ځان مشهورول غواړم نه بل ورته وی چې په جومات کې غول وکړه. دا ول دومره ګډوډ دی دا کنه دا مونږ او داس لک دا د مور پلار نافرمان الواد په سوټه کې باندې خپل خوېږي پرې بوزي نو خله باندې ماته شي او دا شاته چې ورپسې را روان دي دا ټول د شاګردان دي. دا دروغ دي دا بالکل دروغ دي. زموږ په معاشره کې د غلط سړي ملګري ډېر زر پیدا کیږي او دا د سپیاکو منګک د دې د پیریانو د کلاس منیټر دی. یا خو بچی پیدا کول نه دی پکار او که پیدا کول غواړي نو بیا لږ په اندازه او بیا ترنه د سړي ځامن جوړ کړي. مې خانه کې د ساقي په تماشه شوم. ماشومان ځان سره بازار ته مه بوځئ ګنې که دا شکل یې ولیدو نو بیا به د شپې یریږي. دا د چندخ بچی د دې حرکتونو په وجه پولیس له هم په لاس ورغی خو هغوی ورله هم د ډمبرو صوباړې په کونه کې جوخت ونه منډه. تاسو به وایئ چې دا لیونی دی نه بایي دا روغ دی خو دا د هلکانو او د کونو په محبت کې ناکامه شوی دی او اوس یې نشې شروع کړي دي. زموږ ملک خو آزاد دی لیکن دې ته ازادي نه وایي. دا کولاو بې حیایي او د نورو خلکو په سکون باندې حمله ده. په نورو ملکونو کې تماشې په سړکونو نه کیږي او نه هر ځای کې د خپلې منمانۍ اجازت وي. موږ له لږه غونډه کې ذمہ داري ښودل پکار دی او که چېرې تاسو ځان نشئ کنټرول کولی نو کم سے کم نورو ته ماحول مه خرابوئ.